اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو غازی احمد یم تاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم د ملکن ټي وي او دا وخت زه د اجمیر او د لوګي په باونډریوال په مقام باندې موجود یم. دا دومره ښکلی سیاحتي مقام دی چې دلته کې تخت بیرام خان د دې نه علاوه بشیګرام ډنډه او ډېر ښکلي قابل دید مقامات هم شته دی، لیکن صوبایي حکومت دې طرف ته د سره توجه نه ده ورکړې چې هم په دغه وجه باندې دلته کې د خلکو ته یو شمېر ستونزې دي. د دې ځای روډ چې دی هغه مکمل طور باندې په کندراتو کې بدل شوی دی. د دې نه علاوه صوبایي حکومت چې دلته کوم قابل دید مقامات دي برج و بانډه ورته ویل کېږي. د دې نه علاوه تخت بیرام خان چې دی هغه د سطح سمندر نه تقریبا 1260 فیټ په بلندۍ باندې واقع دی. نو په دې حواله سره نن دلته کې د اجمیر او د لوګي خلک هم په ګڼ شمېر باندې راوتي دي چې هغوی د حکومت نه دا مطالبه کوي چې زموږ دا روډ چې دا زر تر زره تعمیر کړی شي. د دې نه علاوه دلته کې بنیادي ضرورت نشته، بنیادي سهولیت نشته. د دې په وجه د خلکو ته ډېر یو شمېر ستونزې دي. نو دا وخت موږ سره یو مشر هم موجود دی، د هغوی نه به پوښتنه کوو چې هغه په دې حوالې سره څه ویل غواړي. السلام علیکم جی. ځان را سره معرفي کړه، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای سره تعلق مې د دې مقامي باشنده جی. د دې لوګي او د دې اجمیر په حوالې سره به تاسو څه ویل غواړئ؟ د دې د ښکلا په باره کې که مونږ ووایو دا الله تعالی ورته قدرتي ښکلا ورکړله، او د پسماندګۍ په باره کې که مونږ ووایو دا یو داسې پسمانده علاقه ده چې په دې ټول شانګله کې نه چې بلکې ټول کیپیکې کې به داسې پسمانده علاقه نه وي. دلته منتخب ممبرانو څه داسې کارونه کوي؟ دلته بس ګیره د نیش سره حساب دی، مونږ چې ګورو څه هېڅ هم تر دې وخته نه دي کړی. صوبایي حکومت نه تاسو څه مطالبه کوئ؟ مونږ ته دا مطالبه کوو چې زمونږ دا روډ کې ټولو نه مین مسله زمونږ دا ده چې مونږ دا روډ جوړ کړی شي. جی قدرمنو کتونکو تاسو د دې مشر نه خبرې هم واورېدې. دا وخت موږ سره امیر صاحب هم موجود دی، د هغوی نه هم پوښتنه کوو چې هغه د دې ګردو د دې اجمیر او د لوګي د ښایست په حوالې سره څه ویل غواړي. د دې نه علاوه د وفاقي او صوبایي حکومت نه څه مطالبه لري. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ځان را سره معرفي کړه چې نوم دې څه دی او تعلق دې کوم دی؟ ذبیح الله نوم مې دی او د دې ځای اوسېدونکی یم. د دې آبادي څو ده چې د دې ستاسو د دې علاقې؟ د دې علاقې آبادي تقریبا چې ټولې پرخانې تقریبا 1900 آبادي ده. خو د هغې باوجود هم تاسو ګورئ زموږ د خیبر پښتونخوا په ټولو علاقو کې دا ډېره زیاته پسمانده پاتې ده. او که د سیاحت په حوالې سره وګورئ دلته انتهایي بهترین او ښکلې خوبصورتي ده، خو د حکومت د نظر نه د علاقه روکړه. نو ځکه د دې وجې نه دلته کې څه کار نه دی شوی، نه د صحت په حوالې سره شوی دی، نه د سیاحت په حوالې سره شوی دی، او نه د تعلیم په حوالې سره شوی دی. د هغې د وجې نه زموږ دا روډ به تاسو لیدلی چې هغه په کندراتو کې بدل دی، او تر ننه پورې صوبایي حکومت نه قومي حکومت په دې کې څه قسمه کارکردګي نه ده کړې. جی تاسو د دې امیر صاحب خبرې واورېدې، د دوی هم دغه مطالبه ده چې موږ ته ټولو کې غټه ستونزه چې د هغه د رابطه سړک په حوالې سره ده. موږ سره دلته یو بل سپین ږیری مشر هم موجود دی، د هغوی نه به هم پوښتنه کوو چې هغه د دې لوګي او د اجمیر د دې قدرتي خوبصورتۍ په حوالې سره څه ویل غواړي. د دې نه علاوه دلته کې چې کوم د روډونو حالات دی، د هسپتالونو حالات دی، د سکولونو حالات دی. د دې نه علاوه دا پل چې دی دا هم تقریبا په پولیس ویرات کې بدل شوی دی، خو منتخب ممبرانو تر اوسه پورې څه هم نه دي کړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ځان را سره معرفي کړه، نوم دې څه دی او تعلق دې جی. د صوبایي حکومت نه به څه مطالبه کوئ؟ دا مطالبه ده چې موږ د جناب قوت هغه مهرباني وکړي موږ راشي د روډ په حوالې سره به څه ویل غواړئ؟ دا روډ خو موږ نه ضروري دی هغه چې ولیکي نو خالیان علم لا چې پیاده راوړي تاسو وینئ ګاډي چې دغه ذرې کېږي لوی تکلیف دی. ګرانو کتونکو تاسو د دې سپین ږیري خبرې هم واورېدې. د ده هم دغه مطالبه ده چې صوبایي حکومت تر اوسه پورې دلته کې څه قسم اقدامات نه دي کړي چې په دې وجه باندې دلته کې د خلکو ته یو شمېر ستونزې دي، مسایل دي، مشکلات دي. موږ سره دلته یو بل ماشوم هم موجود دی، غالبا چې ما ته سټوډنټ ښکاري، د هغه نه هم تپوس کوو چې هغه څه ویل غواړي. السلام علیکم جی. نوم دې څه دی؟ ځان را سره لږ معرفي کوه، د کوم ځای سره تعلق؟ کوم کلاس کې سبق وایي؟ جی دا ماشوم 6 کلاس کې سبق وایي. دونه به دا پوښتنه کوو چې د دوی سکول څومره لرې دی او دلته څومره مسایل دي؟ سکول ته چې ته سهار کې ځې نو څومره سفر کوي؟ جی د دې ماشوم خبرې هم تاسو واورېدې، د دې مشرانو، د دې سپین ږیرو، د ټولو خلکو تاسو خبرې واورېدې. د دوی دا وینا ده چې صوبایي حکومت تر اوسه پورې دلته کې څه هم اقدامات نه دي کړي. د کیمرا ټیم سره غازی احمد، ملکن ټي وي، اجمیر ضلع شانګله. السلام علیکم، زه صابر حجازي او تاسو ګورئ ملکن ټي وي. کچره تاسو زمونږه یوټیوب چینل ملکن ټي وي نه سبسکرایب کړئ
نو اوس سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې دا شان زموږ د معیاري او خوندور پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. ډیره مننه. चढ़ रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है, तुम भी आगे बढ़ो, ऊंचा उड़ो, चूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान, चूलो आसमान. ज़मन मेला नहीं होता, कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर गीत रे.